ستا پلار زما د پلار دوکان ولې په نامه نه وراړې نو چې نه وراړې ته به څه وکړې؟ نو ستا پلار غل دی. د چا پلار غل دی؟ ستا پلار غل دی. راشه د چا پلار غل دی؟ دا یې زه وکړه ای لکه ته ولې په دا پښتو سر نه خلاصوې؟ چیز دی څه کیسه ده؟ څه کیسه ده؟ ته نه یې په خبر؟ څه کیسه ده وایه؟ ته چې ما بله سره کښېنوسو مجلس مې سره وکړي دا زه د اتکوان پر نامه در راړوم که ولې د اتکوان پر نامه نه راړی؟ تر ما بېړوم څه وخت یې راړی چې ټلیفون در وکړم څه وارم ټلیفون در کړی دي ته موبایل کاټ کړې کور د کوچنی در واسم ته کوچنیان ته لالا وتلی دی بازار ته اخر په ما څه چم کوې د اتکوان پر نامه راړی که نه راړی؟ یار دلته دا بازار دی دوکانونه دي خلک دي کیسه ده دا د دوی ځای کار نه دی سبا به زه درسم کور ته زرداد به هم درولم هلته به مجلس سره وکړو شرم وکړه یا وکړه کور د خو ما راسي مجلس سره وکم تی هغه کار نه باید زما اتکوان پر نامه راواړوه خدای ته وګوره دا خلک پر یار بس ډېر مه تنګوه سبا به ګیب کوو صحیح سبا زه ستا انتظار کوم صحیح دی انشاءالله عجبه روږدوس عجبه حساب کتاب کور ته ورشه ځان واچوي په بازار کې بازار څه چې بازار واره به مشرجي له ټلیفون نه ورکوم اول به صدام له ټلیفون وکړم بیا زرداد له ټلیفون وکړم چې دوی پر یوه ځای کړو انشاءالله ورتعالی بیا به د له ټلیفون وکړم چې راسه که چاره ته واره صدام نمبر مې وکړه بدبخت زوی د نمبر بیا بند کړی ما مشترزي ته اول وویل ما دا سړی لالچ ویني که یو بده په سترګو ویني سر نه په خلاصېږي وایي دا نمبر بند کړی مشترزي بالته زموږ په انتظار ناست په دې راځي نن د سختوله به زه ورسره ولاړ شم نمبر یې بند کړی ته وایي زرداد له ور وکړم عجبه خلک دي په قرآن د خلکو در مخ مو شرموي شکر دی دله لا ګنټۍ ورله موبایل اورې زرداده واورم لالا ته ښه یې؟ څنګه یې خیرات یې؟ شکر دی خیر دی دا بل صدام بیا نمبر بند کړی دی وروره زه څه په وکړم زه یم د سهار راسې ټرای کوم هغه څه هېڅ سر هم نه خلاصي هغه یاره وروره قسم په قرآن بېزاره اوس پردی مشرجي مې راغوښتی دی نن ورځ د خپله کولو سره بدبخت ول سبا نه بل سبا ګرده ځو ستا در مخې څه وویل و وروره زما تر مخې دغه ورته ووایي ای دا سړی څه لالچ ویني یاره ما سر نه به خلاصېږي والله که زما هم سر به خلاصېږي لالا دا یو بده په سترګو ویني ګوره سیاره بده په سترګو ویني والله چې زرداد وروره بېزاره شوم لا اله الا الله محمد رسول الله زه به د خپلو کوچنیانو بیرېږم چې یو چم ونه کړي زه قسم خدای د الله زه پر دواړو بیرېږم دنې څه یو چم وکړي زه به اخر په واریان یم زه به څه کوم وایي زه خو ورته تیار یم راځي دی وروره چې چېرې دی غواړي زه هغه چم سره کوم دی اوس ولې اړې کوي یاره دی اوس ما په زوره د اتکوان د داسې اخیستی دی خو د ده په رضا د اتکوان د اخیستی د الله والا که به خبر نشي په ده باندې بیا څوک په سیر دي دا چمونه په ده کوي اوس موږ به د درو په وروڼو په میان کې یو خامخا یو شی راولي دی والله که زرداد وروره تر به تو قرآن یاره واره کور ته ورسه په خدای د دا کوڅې شرمېږم د دا ورېندارې شرمېږم د دا ورېرو شرمېږم روزانه زه روان یم دی د بدبخت زوی سره نه خلاصېږي د الله به ته ټینشن مه کوه زه ورځم کور ته مور ما ته وایي زویه پرېږده زویه زه به مور ته وایم موره سبا به موږ نه یو دا بچیان په غاړه کې سره ویشي و لالا دا خو د نن سبا کوچنیان دي د سي پر نامې خبره سره پسا ویشي ته خدای ته وګوره یا اور منډه کړه ستا راځه هغه مشتر په کچارۍ کې ناست ورته د سختونه به سره وکړو دا جنجال به د مافیا نه وباسو صحیح ده لالا به زه اوس هر سړی پوهېږي بیا خپل کار پوهېږي او بالکل ښه خبره ده لالا به زه ورځم صحیح ده ټیک دی ټیک دی په مخه ښه څه په وکړم په قسم په خدا که یو پر لار راځي بل پر لار نه راځي چې بل پر لار کړم بل پر لار نه راځي قسم په خدا چې بده په سترګو سره وینو مشترجي دغه د زما وروڼه مې راغوښتي دي بس تو خدای به کوي به د وروڼه سره مې روغه راوکړه چې باید دا قانون په خپل نامه سره واړو د عذاب خلاص دی وروڼه یې ښه سره وکړي دی به راشي مجلس به سره وکړو خبره به سره خلاصه کړي د لې په دا کوچني مسلو څه غټې مسلې ولې جوړوي خو دغه ته و چې مشترجي زه نارې وم چې بایي مه کوئ سبا به بچیان سره السلام علیکم وعلیکم سلام سړی مې څنګه ښه خیرات دی بیداره یې مسجد صاحب بخیر دی سال د شی په خیر ټیټ شکر دی خیر شکر دی لالا ته پرون په بازار کې سال جوړ کړی خو نه د چا په عزت کې نه د چا په دغه کې خلک د ګره پر وخندول یاره ته ناشودي که روزانه ستا کور له درځم ټلیفون در کوم نمبر نه پورته کوې او دلته د بیا دا خبرې کوې ورته شرمېدن که هېڅ خبره نه ده وروره تا ته ما مخکې م ویلي اوس هم درته بایي ما د دې جنجاله وکاږه زما دوکان دی ستا پر نامه دی به زما پر نامه یې راواړوه بس ختمه ده خبره زما دوکان د زرداد په نامه دی ته اوسه مې نه دی ورته ویلي ته ولې دا د رقم کوې بایي ته دوه کسه دی سره وکړي بیا به بېش سره ګډ شي ما ستی د دوو سره کار نه دی د زرداد دوکان زما پر نامه دی درځئ درې سره ولاړ شو هر یوه به په خپل دوکان پر خپل نامه ور واړو ماشټرجي به د دغه دپاره ما راغوښتی بس ټیک ته دا درېیم راغوښتی دی ماسټرجي بس ټیک د زموږ سره ختم درې سره وروڼه یاست درې سره وروڼه یاست ښه سره کوئ بد مه سره کوئ د دا کوچني مسلو څه غټې مسلې جوړېږي یو پر بل لاس سره واچوئ
یو د بل دوکانونه مې د وروره پر نامو مې چپه ورسته سره اړولي پر یو نامه یې یار یو ماشټر جي خپل خبره نامه واوره. ته سره ماشټر واړوئ جي دا دوکانونه لاس دوی په به د پلار څخه په خپله مرضي غوښتي دي. دی دې پر خپل نامه واړوي زرداد یې پر خپل نامه واړوي ته پر خپل نامه واړوي لاس په لا واچوي ورورګلوي سره ماشټر جي خالي هغه به دوی نه نه پلار ورګلوي ماشټر دوی دا جي غل دي دا غل ای دي مطلب زه تاته مجلس کوم ماشټر جي دا د دوکان څه دی دا زما پلار زما دپاره جوړ کړی دا زما دوکان څه دی دا د زرداد د نامه دپاره جوړ کړی دا دوی دوه ویلي ول یا موږ دغه دوکانونه غواړو پلار ما ته ویلي ول زویه ته څه وایه مال پلاره چې تا سره کم جوړه که زما قبوله ده ما دلته کیبین راکړه زما قبوله ده اوس نن دوی د ما سره پاټونه کوي بیا ما تې سره څه بد کړي دي اوس هم ښه سره اوس به ده پر موږ پام کولی هغه دی پر یو موږ خبره بدل. نسته اسانه مسله ده وروره خلاصه د سیمې ته ابا سره واده زما دوکان زما په خپل رانه کې دا جنجال به سره خلاص ول دا ویره به سره خلاص سبا بیا نور کیسې پېښ شي د دې څه کښنی سبا سې کښنیان راغټېږي سې کښنیان بای په زما د دغه غټ کې دي دغه کې د زرداد د غټ دي د دغه هم غټ دي دغه هم غټ دي ولې کښنیان په بد کې سره چې یو د بل پر نامه یې سره واړوي خپل قانوني مې ماشټر دی جي یو د بس بل دغه دغه ورته چې کوي. پیسې بس ټیک ده د دې څه خبره نشته سبا دوکانونه ورته روانه کچارۍ په مخه خپل- راځه نه درځه څه ختم زموږ تېره لاس بس په ټیک لا ده واچوي. ما ته واره نه کېده بس بس صحیح ده قانون. ماشټر جي ماشټر جي وشه کچارۍ له لاسه سره ورونه په لاس د خپل نمونه په خپل شتامونه ولې خپل قانون پر خپل نامه بس بس دا ډېر کور ودانۍ صحیح دی صحیح دی کور ودان مننه الله عزت قدر شدید ورګلوي کې ستا پلار زما د پلار دوکان ولې په نامه نه وراړی چنی وراړي ته به څه وکړې نو ستا پلار غل دی د چا پلار غل دی ستا پلار غل دی راشه د چا پلار غل دی دا دې څه وکړه سمه ده ټیک سي عثمانه اخر تا خیر زوی په چاړه وای د صدام زوی په میداني کې چیرې په میداني کې څه وایه او صدام عثمان زوی ولاړ ستا زوی په چاړه ووایه چیرې وای هسې استاده لکه خبره واوره څه بس زویه دا بدبخت زوی په اوله ورځ مې درته وویل مال مه کوه وروره خدای قرآن ته وګوره یاره زه دا څه څنګه خبره ته بدل بس ما باندې زه څه ما ته څه معلوم اوس دا او تا ته مې څه بدبخته خپل کور دې سپېره کړي زما کور دې مې راسپېره کړي څه درته ووایم الله دې غر کړه خبره واوره زویه هله امبولانس وغواړئ ختم دې دواړه تا وګوره اچوړیا دا دې په لاس کې ورکړه کوم پر ځان واړوه دوکان نه په ور پسې اصل د دوکانونو بېزاره یم زما غم ستا دی په داسې څه خبره زه د قانون وچکو چې زما اولاد نه وي